سلامونه او نیکی هیله ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د KFC د چرګ د جوړولو چل درښکاره کوو. زموږ سره پاتې شئ، دا ویډیو د اخره پورې وګورئ. د ډیر مزیدار او آسان چرګ چل به زده کړئ. په دې کې بعد ټول نمخ کې زموږ پکاريږي 8 پیسه د چرګ، یعنی 8 ټوټې د چرګ. په دې کې بعد ټول نمخ کې په یو پنجه باندې دغه سوري وکړئ، ځکه چې بیا اخته کو چې مصالحه هر ځای ته ورسیږي. اوس په د دې د اخته کولو لپاره مصالحه جوړ کړو. نو د ټولو نمخ کې په دې کې زموږ پکاريږي نیمه پیاله پي یعنی شوده، یو نیمه وړه قاشوغه مالګه، نیمه وړه قاشوغه سپین مرچکه، یو وړه قاشوغه سور مرچکه یعنی یو وړه قاشوغه د سور مرچکي پاوډر، نیمه وړه قاشوغه د اوګي پاوډر، نیمه وړه قاشوغه د ادرکو پاوډر، دوا غټي قاشوغي د سرکه. دا ټول به د یو بل سره مکس کړئ او خبي ولړئ. اوس به ورته 2 دانې اگې ور واچو او دا به پکې هم خمکس کو او وبې لړو. کله چې دا خمکس شول او وم لړن، نو بیا به ورته دا ټول چرګ راواچو او خبي پکې مکس کو وبې لړو. سر به ولا بیا په پلاستیک باندې پټ کو او تقریبا د 4 غنټو د پاره به کم از کم اخته کېدو ته پریږدو. د ویډیو په دویمه برخه کې به وسوله وړه جوړو. د دې لپاره به زموږ په کاریږي 2 پیالې یعنی 2.5 ګرامه سپین یعنی میده وړه. دا به په دې چان باندې چان کو چې دغه غوټي پکې پاتې نشي. بیا به د دې لپاره زموږ په کاریږي 50 ګرامه یعنی نیمه پیاله کورن فلور، 3 وړې قاشوغې مالګه، یو وړه قاشوغه د سور مرچکي پاوډر، نیمه وړه قاشوغه سپین مرچکه، نیمه وړه قاشوغه تور مرچکه، یو وړه قاشوغه د اوګي پاوډر او دا ټول به د یو بل سره ښه مکس کوي وبې لړئ. اوس به په یو چان باندې چان کړئ چې دا ټول هر څه سره چې ورواچول چې دا د یو بل سره ښه مکس شي او دغه غوټي پکې هم پاتې نشي. نو دا غوټي به هم هواري شي او دا یو بل سره به ښه مکس هم شي. کله چې دا مکس شول، نو بیا به دغه لوخي ته راواچوئ. سلور ساعته یعنی 4 غنټې بعد زمونږ چرګ ښه اخته شوی دی. د دې دا جوړولو خپل یو طریقه ده، یعنی خپل یو چاله ده. د دې لپاره به زمونږ 4 پیالې یخې یعنی د واوري اوبه پکار وي. اول به د چرګ دا ټوټه را واخلي او په دغه وړو کې به ښه وهي چې دا پوره وړه واخلي. دا یخې اوبه د دې لپاره ښه وي چې دا وړه چې کم تاسو په دې چرګ باندې وهي چې دا په دې باندې په دې کې بیا پاتې شي. یعنی دغه طریقه ده. یخې اوبه ډیر ضروری او لازم دي. نو اوس به تقریبا د 10 سکندو لپاره په دغه اوبو کې پریږدو. 10 سکند بعد به راواخلو او بیا به په دې وړو کې یو واري وهو. کو تاسو چرته د KFC یعنی زنګا چکن خوړلې وي، نو پاغي په سر باندې یو مزیدار پوستکه د وړو جوړ شوی وي. دا په دغه یخو بو په چل باندې جوړیږي. یعنی یخي وبم د یاد نه ونوزي، د واوري به یخي وبو. نو په دغه طریقه باندې به دغه 8 ټوټې د چرګ دغه سي جوړ کړئ. دا اوس تیار شو. د دې لپاره زمنګ به تقریبا نیم لیټر یا 1 لیټر غوړي
څنګه چې ستاسو هغه لوښی وي د هغې مطابق نو دا به په دې کې په درمیانه اور باندې تاوده کړئ یعنی درمیانه به یې تاوده کړئ دومره زیات به یې نه تاودوئ او دغه چرګ به پکې دغسې ور واچوئ او تقریبا د 6 منټو نه تر 2 منټو پورې به یې دغسې پرېږدئ په دغه یو طرف باندې چې دا یو طرف یې پوخ شي غوړي کو ډېر تاوده وي نو دغه بره وړه به بیا وسوځوي او دننه به چرګ هم پوخ نشي نو غوړي چې درمیانه تاوده وي چرګ هم ښه پخیږي او دا بره کوم پوستکی چې په د وړو نه جوړ شوی دی دا به هم ونه سوځېږي یعنې دواړه به په یو ترتیب باندې پاخه شي اوس 6 منټه پرې تېر شول نو په بل مخ باندې به یې واړوئ او بیا به هم تقریبا د 6 نه تر 2 منټو پورې پرېږدئ ګورئ به ورته چې و درنه نه سوځېږي ډېر مزهدار او خوندور چرګ راځي د کور په خوراک کې دا یوه فایده هم وي چې حلال وي او د خلکو د سترګو د مخې وي چې څه یې پخ کړي دي او څه خوري د بازار خوراک تاسو پې خبر یې چې همیشه درست نه وي نو دا دی اوس تیار شو نو راوبې باسو په آخر کې به بیا دغسې ښکاري نو دا شو زمونږ زنګه چکن کو ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ او دا وګورئ څومره کلک ورپسې دا وړه نښتي دي ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان